إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق
قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. د زینت او د ډول شرعي او غیر شرعي زینت دی باندې خبر روانه وه. باغې کې نن ان شاء الله اخري خطبه ده او بعضې ضروري خبرې پکې کوو. اگر چې دا موضوع ډېره اوږده ده خو چې دا غټې غټې خبرې پکې ذکر شي ان شاء الله به نورې وړې وړې په هغې به تاسو په خپله پوهېږئ چې ستاسو مخې ته راځي ان شاء الله. د مکې د مشرکانو یو عادت چې کله به حج له راتلل د بار نه خلک نو د مکې د خلکو هم دا عقیده وه او د بار د جاهلیت د زمانې د خلکو دا عقیده وه ځکه دا حج چې دی د جاهلیت په زمانه کې مو و خلک به حرم له راتله. د دې خلکو عقیده دا وه چې دا کمې کپړې موږ اچو دا د ګناه کپړې دي کې موږ نه ډېر ګناهونه شوي دي لہذا په دې کپړو کې به موږ طواف نه کوو. نو چې کله به حرم ته راغه نو دا د قریشو خلک چې دي د مکې والا دا د نبي علیه السلام خاندان چې و دا هغه زمانه کې ټول مشرکان نو دا داسې پیران شانته و خلکو ورته ډېر په دروند نظر کتل د جاهلیت په زمانه کې. نو خلکو به ویل یاره دا خلک ډېر بزرګان دي پیران دي د دوی په جامو کې به طواف وکړو. نو د هغوی جامې خو به دومره نه وي او چاته به چې ورسېدې وبرسېدې لږو کسانو ته او باقي به خلکو په بربنډه طوافونه کول. دا یو غلطه عقیده وه د شرک د زمانې او شیطان ورته دا ښایسته کړې وه. قرآن کې په الله په صورت اعراف کې رد کړی دی د دې په دې نظریه باندې. نو سړو به بیا چاته به چې کپړې نه وي میلاوې شوې سړو به د ورځې طواف کو مخې ته او شاته به په عورت باندې لاس ایښی او ښځو به د شپې طواف کو او مخې ته او شاته به په عورت باندې لاس ایښی او د الله په حرم کې دا کار کو د کعبې په خوا کې دا کار کو. چا به ورته ویلې چې دا کار ولې کوئ دی به ویلې وایي موږ ته الله دا ویلي دي نعوذ بالله من ذلک. او دې زمانه کې ته چاته ووایې دا شرک ولې کوي دا الله ویلي دي. ته چاته وایې دا بدعت ولې کوي دا د الله دین دی که نه. همیشه په هر دور کې مشرک او بدعتي په الله او رسول دروغ وایي د ځان نه دین به جوړ کړي لیبل به پرې ولګوي دا الله او رسول ویلي دي. نو قرآن کې به الله رب العالمین رد کوي په دې ظالمانو باندې چې الله په چاته کلم د بې حیایي حکم نه کوي. دا خو بې حیایي ده چې جامې مو ښکلې دي او بیا د الله په حرم کې هم دا کار کړی دی. سورت اعراف کې الله رب العالمین فرمایي په 28 نمبر آیت کې 28 کې هلته الله فرمایي واذا فعلوا فاحشة دا مشرکان چې کله دا فاحش کار وکړي چې جامې وباسي او په دې کې په بربنډه طوافونه کوي په حرم کې نو قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. دو دلایل وای یو وای چې یاره زموږ پلار نیکه دا کار کړی دی وجدنا عليها آباءنا. همیشه د مشرکانو د غلطو خلکو دلیل د په هره زمانه کې پلار نیکه بس پلار نیکه چې څه کړي به کوو. دا د فرعون دلیل مو دا د ابو جهل کافر دلیل مو دا د دې مشرکانو دلیل هم دی چې دا دلته په الله رد کړي دا په بربنډه طوافونه کول. په قرآن کې ځای په ځای ګوره د هر کافر دلیل به دی چې پلار نیکه دا د مسلمان دلیل نه دی. مسلمان به وایي الله او رسول او جاهل سړی به څه وایي بېدینه انسان پلار نیکه. نه په دین کې پلار نیکه نه چلیږي. دین کې به الله دغه حکم او پیغمبر دغه طریقه صلی الله علیه وسلم دا به کې چلیږي. دا حجت دی. موږ نه به تپوس نه دغه کېږي ما او تا کې د یو کس نه په قبر کې یا په آخرت کې دا تپوس نشته چې لکه د پلار نیکه په لاره روان وي که نه وي روان د پلار نیکه لاره دې راټینګه کړې وه که نه. یو کس کې په ما او تا کې یو کس نه دا تپوس نشته نه په قبر کې نه په آخرت قیامت کې چې راته به دا ویلی کېږي چې لکه د چا په مذهب وي کوم امام پسې روان وي کم مسلک دی کومه پارټي دی کم مذهب دی. والله العظیم چې د دې تپوس نشته د اسلام د مذهب تپوس به نه کېږي چې هغه جوړ دی د قرآن او حدیث نه. بس دا نور قسې میسې خلکو جوړې کړي دي. دا د خلکو کور کې جوړ شوی دین دی چې دا مولین پې نن جنګېږي د چرګانو په شان ته
صفا خبره ده کوم دي د پاره چې چرته په د سینه چې اعمال مو کوي او د دنیا نه برباد لاړ شي او اسم د سره بیا نه اسې دوکه پیتلم لاس کې راخستي او خوشاله چې ما سره زر دي چرته دوکه نشي په دی باندې خلکو سره پیتل پتام خرسي په خپلم په دوکه دی وي سونه ده او پتام در خرس کی تام دوکه کې وي سونه ده نو چرته دوکه نشي په دی خبرو موږ نه بس صرف او صرف د قران او حديث ته پوس کېږي د الله یو کتاب دی عظیم مونږ ته را لېږلی او یو عظیم پیغمبر را لېږلی او دغه سنت او حدیث موجود دی الحمدلله او کامل دین را تفریخ دی په دې خبره چې ته پوه شوې بیا به کله نه دوکه کېږي دا ستا نظریه شوه دا د عقیده شوه دا د منهج شو چې ارسه او دقه دی دین دی چې ته ولا ارب نه موسګدي او په دغه من مکلف یو چې الله به موږ نه د دقه تپوس کوي دا نور لانجی مانجی موږ جوړې کړي د مولیانو بس یو روزګار دی لګیا دي هر چا ځان له ډله ټپله جوړه کړې ده بس یو شی دی او روان دی او دا عوام غریبانان په دوکه کې چولې دي الغرض مشرکانو به دوه دلایل ویل دي ځکه مې دا وضاحت لږ زکو پلار نکم دا کار کوو چې د قشن تواب به کو جامع به ویستل دویم دلیل خالص په الله دروغ والله امرنا بها الله مونږ ته په دې امر کړی دی مونږ ته الله ویلي چې د قشان کار وکوي د خپل جامع به وباسه او په بربنډه به طوافونه کوي الله رب العالمین په فورا رد کوي فرمای قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اے نبی ورته وایا د دې اول دلیل جواب ورنه چې پلار نکلار هغه خو ډیر بیکار دلیل دی نو پاګه الله رب العالمین اخو د سره رد کولو ضرورت پاګی نشته اخو باطله خبره ده اخو په دین کې چلیږي نه خدا دویمه خبره چې وکړه چې الله راته ویل نو الله په دې خبره رد کوي په دې خبره الله رد کوي چې په الله څنګه دروغ وایي ورته وایي زما خوږ نبی ان الله لا يأمر بالفحشاء الله په بی حیا باندې چاته حکم نه کوي دا خو بی حیا ده جامع وخکل او بیا د الله په حرم کې دا کار کول بیا ورپسې الله فرمای اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیا تاسو جوړوي او وای په الله هغه خبرې چې پوهیږئ پې نه یعنې دلیل سره نشته او په الله باندې دروغ جوړوي په کم کتاب کې الله دا ویلي کم پیغمبر ته دا حکم کړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو لا راغلی نه او دغه زمانه پورې او دې نه مخکې کم نبی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام بل کم پیغمبر دا ویلي یوم دا نه دی ویلي نه موسی علیہ السلام دا ویلی نه هود علیہ السلام ویلی نه صالح علیہ السلام نه بل پیغمبر نه په تورات کې شته نه په انجیل کې شته چې ته به طواف کې نو په بربنډه به کې دروغ مه وایئ په الله تعالی باندې دروغ مه جوړوئ او بیا ورپسې الله رب العالمین دا موضوع را روانه کړې ده چې هغه طرف ته مزید زه نظم نو دغه آیتونه هم د دې په ضمن کې دي کوم چې ما ستاسو مخکې ولوست الله فرمایي یا بني آدم اے د آدم بچو خذو زینتکم عند کل مسجد اختیار کوي زینت او ډول د هر مسجد منه د سجدې د ځای په خوا کې کله چې د الله عبادت کې د الله بندگی کې ښایسته جامې واچوه ډول وکړه دی وجه نه د بعضې سلفو په باره کې راځي چې هغوی به د شپې د تهجدو دپاره ځان له بېلې جامې ساتلې وي خوشبو به یې ولګوله د شپې تهجد ته به چې کله راپاڅېده او ډېر ښکلی هیئت به یې جوړ کړو ځکه موږ ډېر لوی رب ته ودرېږو مونځ ته سړی ودرېږي پاکې ښایسته صفا کپړې واچوي مزیدارې کپړې واچوي اگر چې بعضې خلک موږ نه دا تپوس کوي دا کار روزګار والا رنګسازان یا نور لږ کپړې بدلولو ته ګرانې مصرې چیرې په دې کپړو کې مونځ کېږي که نه بالکل کېږي ستا په دغه کپړو کې چې کله پې پلیتي نشته تیل لګېدلي دا پلیت نه دي مبلین لګېدلي دا څه پلیت شی نه دی بل شی لګېدلی رنګ منګ غورځېدلی پلیت نه دی دا نجاست خو نه دی که نه خو صرف دومره ده که ته په دې دکان یا د کاروبار په ځای کې ځان له پاکه جوړه زوړنده کړې او زرې په هغه ټایم کې بدله کړي مونځ وکړي بیا راشي هغه لرې کړي او د کار جوړه بیا واچوي نو دا به غوره او که دا درته ګرانه وي نو خیر دی تا ته بیا عذر دی بیا تا ته څه دی عذر دی الله رب العالمین هسې بې څه څوک نه رانیسي دغه د کار جامو کې خیر دی بیا مونځ کوه څه خبره نشته دی خو دا به تاله بهتره وي که ته الله ته ځان ښایسته کړي او 15 منټه مخکې دا کار بند کړه او خپل هغه کپړې زر زر په صابون باندې لاس وینځه مخ وینځه زر زر او بیا ورپسې اودس وکړه او بیا هغه پاکه جوړه واچوه مسجد ته راشه خو 10 منټه 15 منټه دي که نه بیا به هغه جوړه زوړنده کړي او 2 منټه کې بله جوړه بدلېږي نو بعضې خلک خاصې ناراستي کوي نو بهتره دا ده چې څنګه الله ویلی دي چې د مونځ په ټایم کې کله چې الله ته سجده لګوي ځان ښایسته کوي او دغه رنګه ډول او زینت اختیار کوي د الله رب العالمین دپاره نو دی باندې مونږ ته شریعت امر کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد ته راغو د جمعې ورځ وه مسجد ډک دی ځکه د صحابو طریقه به دا وه د خطبې نه به مخکې راتله
نو په دې کې د ګرمۍ موسم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلو د بوی راغی ملګری خلی بدن تلی د انسان دا سہولتونه خو نو د بجلی نه وغیرہ او د پکی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره بده وګڼله نو ملګرو ته فرمایل چې ګورئ تاسو غسل کوئ تاسو لامبئ بیا مسجد ته راځئ او عطر پورې کې خوشبو ځکه چې تاسو د الله کور ته راغلي یئ او په داسې حالت کې راغلي چې تاسو نه خولې بهیږي او لمبل هم نه دي نو دې وجه نه علما وایي په هفته کې یو ورځ خامخا لمبل پکار دي او خاص کر د جمعې په ورځ غسل دې باره کې حدیث کې امر هم راغلی دی اگر چې د علماء اختلاف دی امر د پاره د وجوب دی که د استحباب دی دا سنت دی که واجب دی او ډیرو غاڼو د علماء دا دلایل ویلي دي او غوره طریقه هم پکې دا کلک سنت دی فرض واجب نه دی دا غسل د جمعې د ورځ خو کلک سنت دی ځکه نبی علیه السلام په ډیر کلک امر کړی دی او صحابو په یو بل رټلی دي امر به یو بل تکو چې لکه جمعې په ورځ غسل وکړه بلکې بعضې صحابو خو به خپلو بچو ته ویل هلکه د جمعې په ورځ غسل کړی دی وایي او سار مې کړی دی مطلب دا د شپې کور والا سره مې نزدېکت کړی هغه غسل مې کړی نه هغه خو ستا وایي کور والا سره نزدېکت والا غسل بل غسل به کوې جمعې ورځ دپاره دونه کلکه خبره به مې یو بل ته کله کله کوله اگر چې ته یو غسل سار کې وکړې هم کافي دی خو دا مې دې پورې دا خبره وکړه چې صحابو به د دې صفایي د نبي علیه السلام د نصیحت نه پس دومره خیال به ساتلو دې ته وایي شرعي زینت دې ته وایي هغه اسلامي زینت او ډول چې موږ ته په شریعت حکم کړی دی دغه رنګه جامې و لباس التقوى ذلك خیر سړی ځان له جامې جوړوي نو د تقوا لباس واچوه تقوا لباس دا دی چې د سنتو مطابق جامې واچوه چې سنتو خلاف نه مطلب د دې دا دی چې د نارینه پنسي اوچتي دا نه چې پنسي ښکتی د زنانه پنسي ښکتی دا نه چې زنانه به اوچتې کړي دغه رنګه تیره جمعه مې راته حدیث ویلو تنګې جامې لنډې جامې او دغه رنګه نرۍ جامې دا به زنانه نه استعمالوي ځکه نبي علیه السلام فرمایي دا خو هغه زنانه دي چې سره د جامو بربنډې دي او دا به جنت ته نه ځي بلکې د جنت خوشبو پې حرامه ده نعوذ بالله من ذلک نو الله رب العالمین فرمایي یو خدا کار وکړي چې زینت اختیار کړ ډول د شریعت په حدودو کې دن نه دن او دې کې لږه خبره زه کوم حدیث درته وایم انشاءالله بل ورپسې الله فرمایي وکلوا واشربوا ولا تسرفوا یو جمله د وړه غونته کې د آیت یو ټوکړه ده صرف وکلوا واشربوا ولا تسرفوا خوراک کوئ اسکاک کوئ زیاتې مه کوئ د هارون الرشید په دربار کې یو عیسائی ناستو نصرانی هغه به دا قسم خلک راتله د علماو دربار به هم لګونو پای کې به غیر مسلم هم هغه راغوښته دې دپاره که څه سوال مالي او زموږ د علماو نه وکړي جواب ورکړي د اسلام ته راشي ډېر خیرخوا انسان د هارون الرشید بادشاه نیک سړی تېر شوی عالم هم او چې کومه بیبي وه هغه هم عالمه وه ملکه زبیده چې کومه وه هغه هم ډېره عالمه وه د هغې ناشنا واقعات دي هغه طرف ته نظم نو دې وخت کې وایي د نصرانی عیسائی په دې یو مسلمان عالم باندې اعتراض وکړلو چې تاسو وایئ چې زموږ دین کامل دی او زموږ قرآن داسې عظیم کتاب دی په دې قرآن کې طب شته لکه زموږ جدید ژبه کې ورته میډیکل وایي قرآن کې میډیکل شته ډاکټري پکې شته حکیمي پکې شته هغه ورته وخندل هغه عالم وایي د الله بنده څومره چې په دنیا کې د طب او د ډاکټرۍ کتابونه لیکلی شوي دي او قیامته پورې لیکلی کېږي دا زموږ د قرآن په 3 ټکو کې دي هغه ورته حیران شو دا څه وی وایي وړه شان جمله ده یو 2 سیکنډه کې ویلی کېږي 3 ټکي دي وایي دا څه وی وایي کومه خبر کوم ځای کې قرآن کې میډیکل راغلی دی او ډاکټري وایي الله وایي کلو واشربو ولا تسرفو هغه ورته حیران دریان پاتې شو الله وایي خوراک هم وکړه څښاک هم وکړه اسراف مه کوه زیاتې مه کوه زیاتې معنا دا ده حرام مه خوره یو معنا دا ده دا په خوراک کې اسراف دی چې الله پتا کوم خوراک حرام کړی تی خوري دویم اسراف دا دی د ضرورت نه زیاته مه خوره دریم اسراف دا دی چې کوم شی تاله بد دی هغه مه خوره چې ستا په بدپریزۍ کې راځي او هغه حیران پاتې شو وایي ستاسو قرآن کې خو الله یوه خبره نه ده پرېښې دې کې خو هر شی موجود دی په دې قرآن کې جالینوس دی وایي طب پرې نه خو د جالینوس یو مشهور حکیم تېر شوی دی طبیب د جاهلیت په زمانه کې ستاسو قرآن خو داسې کتاب دی چې زموږ جالینوس ته هم ضرورت اوس نشته چې د هغه د نسخو کتابونه وګورو یا ډاکټرانو له لاړ شو د هغې نه د خپل صحت باره کې تپوس وکړو بس په دې عمل کوه ټیک ټاک وی دې وجه نه دا علماو او د صحت ماهرینو لیکلی دي چې کله یو انسان د خپل حد نه زیات خوراک کوي دله به بوډاوالی زر راځي او چې کله ته د خپل حد مطابق خوراک کې بلکې چې دومره یې وکړي چې ته یو 3 4 5 نوړی نور هم کولی شي دغه وخت کې ځان بس کې ډوډۍ بس دا ستا اصل صحت دی
فټنس به دې برابري د بدن، ځواني به دې برقراره وي، بوډاوالی در باندې زر نه راځي. ځکه د بوډاوالي په اسبابو کې غمونه دي ډېر. د بوډاوالي په اسبابو کې دا ده چې د شپې ناوخته وده کېږي. کوم انسان چې شپې ناوخته وده کېږي او شپې یخ دی د مازغه دی د سر نه منګی جوړ شي او بیا په قلار ودی چې بیا سار له قلارې پروت نور راوخیږي بیا د منځونه دله به بوډاوالی زر راځي، بیمارۍ به هم زر راځي، صحت به د ده تباه کېږي. او بل څوک چې د ضرورت نه زیات خوراک کوي، د خوراک ټیم نه دی معلوم، هر وخت لګیا دی د بیمارۍ پورې ځان راورسوي. بیمارۍ نه مرضی، دا شوګرونه، دا بلډ پریشر او دا مختلفې بیمارۍ دا هم د دې سیز نه جوړېږي. نو قرآن مونږ ته یو ناشنا نصیحت کړی دی په همدغه د لباس او د خوراک تذکرې په یو آیت کې کړی او بیا فرمایي انه لا يحب المسرفین. الله مینه نه کوي د اسراف کوونکو سره. اسراف مه کوه. اسراف دې ته هم وایي چې ستا په لږه خرچه کار کېږي او ته ډېره خرچه کوې په یو ځای کې، داسې مه کوه، بېځایه مال بربادې. نو دا زمونږ د دې موضوع سره متعلق خبره ده چې یو زنانه ده او هغه را لګېږي او په دې خپل ډول او سینګار باندې ډېرې خرچې کوي. دا باید زنانه که تاسو کتلي که نه، هغې را لګېږي او په دې میک اپ باندې ډېرې غټې خرچې کوي. خاص کر زه هغه خویندو ته دا نصیحت کوم چې خاوندان بهر دي، په مسافرۍ کې دي او هغه په ډېره سختۍ باندې دا پیسې ګټي او چاله ګټي امتاله او ستا د بچو له ځان له خپل ژوند وخوړلو د خپل بچو د مستقبل لپاره، خپل زندگی ختمه کړه د دې خپل ښځې او د بچو د مستقبل لپاره. او هغه پیسې را لېږي او ته دا جوړې دي بې ځایه اخله او دا فضول خلکو له ګفټونه ورکوه او دا رسمونه او رواجونه کوه د خاون په دې مال باندې. د دې تا ته اجازت نشته، دا ناروا کار دی، په تا حرامه ده. او دغه رنګه ستا د ورځې په لږو پیسو ګزاره کېږي او ته درز وله ورکوې چې بس پلانې خان شته که نه بیا راله رالیږي، د وړو پلار شته دی او لګې په دې باندې دا میکاپونه کوي او څه کوي څه کوي. نو ستا خاون کور کې نشته، ته میکاپ چا ته کوې؟ دا ناروا ده. او خپل خاوند ته که میکاپ زنانه کوي چې کوم د شریعت په حدودو کې دننه ده، نو دا جایز ده. ځکه د دې نه شریعت منع نه ده کړې. لکه تېرو جمعو کې هم تاسو دا خبره واورېدله. کله چې هر کار په اعتدال کې وي، په خپله دایره کې دننه وي، نو دا جایز ده، په دې کې څه خبره نشته ده. دغه رنګه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی وه. هغه زینت به نه زنانه اختیاروي او نه به سړی اختیاروي، نه نارینه نه زنانه، چې هغې کې د کافرو مشابهت دي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. زنانه ده، سړی دی، د کم قوم سره چې مشابهت وکړلو د هغې په شان ځان جوړی، الله به قیامت کې د هغوی سره راباسي. ځکه دا ته چې د چا په شان ځان جوړی، دا اله چې هغه تا ته ښه ښکاري او ستا ورسره زړه مینه وي. کوم څیز چې سره چې د زړه مینه نه وه، والله که ته هغه شان ځان جوړ کړې، خو تا چې دا شکل کې کم سټایلونه جوړ کړي دي، ګیره کې دې کم سټایلونه جوړ کړي دي او دا کمې نخرې دي په دې ویښتو کړي دي او دا کم کپړې ته اچې او دا لاسه کې اوس خو لا بعضې خلک دې ته هم سټایل وایي. د بعضې کافرو د یهودو نصاراو دغه بې غیرتو ته ګوري، هغه د خنزیرانو غوښې چې خوړلې دي، هغه حلال او حرامو تمیز چې نه کوي، هغه پریوتې معاشره، هغه سپکه معاشره، هغه د الله او د رسول او د دین اسلام د حدودو نه باغي معاشره. دلته به د دې ګوډې د پاسه د پتلون شلیدلی وایي دا م سټایل دی. دا سټایل دی که دا لیونتوب دی، دا پاګل دی، لیونی دی، دا خو مازغه کار نه کوي چې شلیدلې جامې اچولې دي. سره دی چې ښه وسیږي د قصد یې داسې اچوي چې داسې رګړه مګړه یې ورکړي دي دغله، وایي دا وایي نوی سټایل دی، دا راکړي. مګر دې خلکو هغه اخلاقي او انساني اقدار دی خلکو پرېښوده، انسانیت تی ووتو، د وقار د عزت د درناوي لباس هغه تی ووتو، سپک او ذلیله لباس هغې اچولی ور روان. هلکان هم دا نخرې پیښې شروع کړلې، جینکو هم دا شروع کړلې. دا ولې دای کافرو ته وکتل او الله فرمایي د چا نه چې ته متاثره کېږي د هغه په شان ته به ځان جوړی. نو چې ته د هغه په شان ځان جوړی دلیل دی چې هغه درته ګران دی او هغه سره د مینه ده او چا سره چې د مینه ده هغه سره به راپاسېږي. الله اکبر. من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د کم قوم سره مشابهت وکړو د هغې په شان ځان جوړوي، د هغې سټایلونه کوي، د هغوی نه دی. او بل حدیث کې راځي المرء مع من احبه. انسان به د قیامت په ورځ د هغه چا سره ملګری چا سره چې مینه کړې ده. نو چا سره چې ستا مینه وي هغه په شان به ځان جوړوي. د کم چا چې د خپل نبي سره مینه وي خامخا به هغه ویښته داسې ساتي چې منځ کې به لاره اړوي،
په ښایسته طریقه به ځان له ویښته جوړوي، ګیره به ښایسته ساتي، دغه رنګه لباس به مزیدار ساتي، څنګه چې په احادیثو کې راغلی د دې به خیال ساتي. بلکې که نه پوهېږي علماو نه به تپوس کوي چې دا لباس جایز دی که نه دی. ولې د سره غم دی، د مینه ده د خپل نبي سره. قانون دا دی چې د چا سره د مینه او د هغه په شان خبرې او د هغه په شان ناسته ولاړه به تاله څه درکوي، خوند به درکوي، مزه به درکوي. ستا خپل بچي سره مینه شته که نشته؟ ستاسو په کور کې اکثر ستاسو بچي، زمونږ بچو ته ګوره چې کله خبرې نه زده کړي که نه، هغه تړتړی ژبه کې خبرې کوي، نیمې نیمې. نو موږ هم ورسره څنګه خبرې کوو؟ موږ هم ورسره په نیمه نیمه ژبه کې خبرې کوو. دا ولې؟ زموږ د بچي سره څه ده؟ مینه ده. موږ ورسره داسې خبرې نه کوو لکه د غټ سړي سره چې کوو، بلکې بچي سره موږ هم نیمه نیمه ژبه وایو. هغه د ماشومانو په شان ته خپله ژبه جوړه کړو، د هغې په شان ته ټکي وایو، خندو را خندوي، او د هغه په شان ځان نه ماشوم جوړ کړو، او هغې ماشوم په شان لوبې ورسره کوو. غټ سړی پلارې خو د ماشومانو په شان لوبې کوي. ولې؟ د بچي سره مینه ده. هغه د دې بچي په شان ژبه مې سته اختیار کړي چې دا زما بچی دا داسې خبرې کوي، نو زه به مو د په شان ته خبرې کوم د ماشومانو په شان چې دی خوشحاله شي. قانون دا دی چې د چا سره د مینه وه هغه په شان ته به ځان جوړی. نو چې د چا د خپل نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبتي، هغه به د هغه په شان لباس اختیاروي. زما محترم ورونو، موږ او تاسو له د شرعي حدودو نه تجاوز نه دی پکار. دغه رنګه تیره جمعه تاسو واورېده چې خالونه لګول دا حرام دي، وروځې د یخته ایستل دا حرام دي. ډېرې زنانه په دې مصیبت کې اخته دي. نقلي ویښته لګول دا حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ټولو زنانو لعنت کړی دی. دغه رنګه بغیر د عذر نه چې د غاښونو څه بیماري یا تکلیف نشته، هسې د خوند دپاره غاښونو منځ تراشي چې دا غاښونه مې ښایسته ښکاري، کټکۍ را کټکۍ، دا حرام دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده چې د الله خلقت مه بدلوئ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله تعالی فرمایي ما انسان ډیر په ښایسته ترتیب پیدا کړی دی چې نومي انسان دی، که د رنګ تور دی او که سپین دی. دا د چا مخلوق دی؟ د الله مخلوق دی. الله جوړ کړی، دا ښایسته دی، ښکلی دی. د موږ له بېعزتي او سپکاوی نه دی پکار. که انسان دی کړه وړی لږ د مخ تا نه لږ بدرنګ دی، دې معنا دا نه ده چې دی بدرنګ دی، دی انسان دی. به دا چې انسان دی دا ښایسته دی، بس چې نومي انسان دی دا ښایسته دی، ښکلی دی، مزیدار دی. الله رب العالمین فرمایي دا انسان ما ډیر په ښایسته هغه ساخت کې پیدا کړی دی، په مزیداره ډایي او مزیدار بدن او کړه وړه مې ورله ډېر مزیدار ورکړی دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نو د الله رب العالمین په دې خلقت کې ګوتې وال نه دي پکار، سړی به دې کې ګوتې ووهي. دغه رنګه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی و چې د فطرت یو 15 کارونه دي. بل حدیث کې لس راځي، لکه دواړه احادیث ان شاء الله تعالی زه تاسو ته وایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فطري امور مونږ ته دې دپاره ذکر کړي دي چې مونږ تاسو دا اختیار کړو. دې ته وایي هغه شرعي ډول صفایي زینت، د خپل ځان خیال ساتل. نور دا خبره تما وکړله که یو زنانه را لګېږي او هغه څه سرخي پوډر لګوي، دا جایز دی هغې له. اگر چې دې کې نن سبا خو دا کیمیکل ډېر دي، دا چمړه تباه کوي، نقصانات یې ډېر دي. هغه قدرتي چې کوم په دې جسم کې الله خپل یو چکناهټ پیدا کړی دی، غوړوالی، دا اوس ختم شي. دې کیمیکلو کې دا خطرناک اثرات دي چې د انسان د بدن خپل چې کوم غوړوالی دی، کوم خپل حسن دی، دا به دله ختموي. دا یاد ساتي، دا پکې نقصانات شته، سایډ افیکټس پکې ډېر دي که نه، دا زیات. نو که یو زنانه ته خاوند اجازت وکړي او هغه دا استعمالي خیر دی، دا جایز دي. خو غیر شرعي میک اپ به نه کوي. لکه بعضې زنانه آیت تاسو واورېدو چې ان الله لا يحب المسرفین. الله تعالی د اسراف کوونکو سره مینه او محبت، انه لا يحب المسرفین. الله د اسراف والو سره مینه نه کوي. بعضې وخت کې زمونږ خلک یو ناوې جوړوي 35,000 40,000 50,000، بلکې کېدای شي دې نه هم کله کله زیات دا ولا په بیوټي پارلر کې خرچه ورکړي او ناوې جوړه کړي، صرف دغه شیونه به یې نه پې پورې کړي. نو یو خو د بیوټي پارلرو نه ځان ساتئ. دا راته د الله دپاره نصیحت کوم، ځکه چې نور پکې دننه ځکه نظم زما نه زیات تاسو ښه پوهېږئ. کمې زنانه چې بیوټي پارلرو سره رابطې جوړې شوي، د هغوی ژوند الله تباه کړی دی، اخلاق یې تباه شوي، کورونه یې تباه شوي، نورې غلطې لارې ورته کولاوي شي. بس نور وضاحت نه کوم، اشاره مې صرف ورکړه، ځکه هلته داسې زنانۍ چې هغه ولا نور اخلاق تباه کوي او څه یو بل تباهۍ طرف ته ورولي، هغه به بیا تا سره هېڅکله وفاداره نه وي. نو که صحیح کور ته دننه ولا راوړه،
ته ولا کم کریم راوړې که ته ولا څه بل څه سرخي پوډر وغیره راوړې کور ته ولا راوړه داسې مه کوه چې پردو خلکو خوالی لېږې. ډېر خلک په واده کې دا کار کوي، ناوې وایي موږ جوړه کړې ده، ډېرې پیسې مې پرې لګولې، ډېره خرچه مې پرې کړې ده، دې کې د مونځ ټایم راشي. نو چې مونځ ټایم راشي نو دا ناوې اودس کوي. خوش قسمته ناوې به چې په دې زمانه کې هغه اودس وکړي، ښه مزېدار او په مونځ باندې ودرېږي. او بعضې مولیان شته دی، بعضې مولیان خواهش پرسته مفتیان داسې بدبخت هم شته. بل ورځ دا مسله ما مطالعه کوله ما داسې مفتیان هم پیدا کړه په دې نیټ کې، ما دا مسله سرچ کړله چې هغوی پکې لا دا فتوا ورکړي چې خیر دی دې ناوې خو ډېره خرچه کړي که تیمم وکړي خیر دی. عجیبه ده، دې ته تکلیف څه دی چې دا به تیمم کوي؟ عذر څه دی؟ د تیمم وجه څه ده؟ تیمم کله کېږي چې اوبه نشته یو، یا اوبه شته خو دا انسان پې قادر نه دی، څه معنی بوقه نشته، اوبه ډېرې لاندې دي، کوی ته د کوزېدو لاره نشته، یا د انسان داسې یو بیماري ده سخته چې دی اوبه خو شته خو ډاکټر ورته وایي ګوره ته به اوبه نه استعمالوې که د استعمال کې تاله نقصان دی، داسې یو بیماري ده، اپریشن یې کړی وغیره. لکه صحابي سر کې زخم و، دغه احتلام یې وشو، سار له ملګرو ته ویلې څه چلو کوم؟ یو ملګري فتوا ډایرکټ ورکړه، څه چلو کې بس غسل به کې که نه؟ وایي ښه په سر یې اوبه راواړولې، سر زخم کې اوبه لاړلې، هغې نه وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغه خیرې وکړي دغه ملګرو ته، رد یې پرې وکړو، سړی هم وجلی. تاسو قاتلان یې په مسله پوهېږئ نه او فتوا هم غلطه ورکړې ده. هغه له دا په کار وه چې په دغه پټۍ صرف مسح کړی وی، چې اپریشن کړی، تکلیف ورته یي، زخم دی په بدن کې، نو که تا باندې غسل فرض هم شي په هغه زخم په ځای صرف لاس راکاږه مسح وکړه او باقي بدن وینځه چې کوم روغ بدن. دا زموږ د شریعت اساني ده موږ سره کړې. دلته دې ناوې شریفې ته څه عذر دی؟ دې ته څه عذر دی؟ هېڅ عذر نشته سوا د دې نه چې دا نقلي کم رنګ روغن دی دا ختم شي، هغه ختم شي. نو دا تاسو ما ته ووایئ چې د یو زنانه او اکثر خو لا دایي چې د سره نه تیمم شته او نه اودس شته، بلکل مونځ نه کوي، وایي بس خیر دی د خوشحالۍ ورځ نن مونځ مه کوه. نو چې د کمې ناوې اولنۍ ورځ په بېلمازۍ شروع شي، د دې په ژوند کې به خیر او برکت راشي، د خاوند سره به ژوند بې برکته وي، اولاد کې به بې برکتي. د دې اوله ورځ د واده د بېلمازۍ نه شروع شوله چې دا داسې ورځ وه چې د دې د یو نوي ژوند آغاز و. په دې کې دې له ډېرې دعاګانې، الله ته توجه، رب العالمین ته تضرع عاجزي، رب العالمین ته التجا او جړا پکار وه، او دا پکار وه چې یا الله زما یو نوي زندگی شروع شوه، برکت پکې راله واچوه، چې د خاوند سره زما ژوند ښایسته تیر شي، د دې نه مال الله نیک اولاد راکړي، زموږ د سترګو یخوالی وګرځي. داسې دعاګانې دې له پکار وې. د دې اوله ورځ د بېلمازۍ د الله د نافرمانۍ نه شروع شوله، فرض یې مات کړه، هغه حکم یې مات کړو چې انسان بیمار یې ودرېدی نه شي، په ناسته به مونځ کوي، چې په ناسته یې نه شي کولی، د الله نبي فرمایي په ملاسته او په اړخ په پروت یې مونځ به کوي، خو معافي نشته، دا روغ او جوړه وه په بدن باندې او دې مونځ ونه کړلو. ستاسو څه خیال دی د دې نوي ژوند برکات به دا محسوس کړي؟ افتلانۍ تېره لانجې شروع شي، خفګانونه شروع شي. دا مسلې قسم په الله ماله دونه ډېر را روانې دي، یعنې زما دا واټساپ ټول د دې نه ډک دی، بار ملکونو کې ملګري دي، په ټلیفون به ښځې خبرې کوي، وران به شو، ما ورته دا ویلې، ما ورته دا ویل، کله به نورې مسلې، روزانه مسلې ماله را روانې، دا د طلاقو مسلې، دا د خفګانونو، دا د لانجو، دا د دشمنو، دا خبر را روانې. وجه د دې دا ده چې موږ د الله رب العالمین قوانین مات کړه. یاد ساتئ ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي که ته دا غواړې، الجواب الکافي کې هغه دا موضوع ډېره اوږده لیکلې، که ته دا غواړې چې الله زما ژوند کې برکت واچوي، ته دا غواړې چې الله ماله په دشمن غلبه راکړي، ته دا غواړې چې الله ما د ذلت نه بچ کړي، ته دا غواړې چې زما ژوند د برکاتو ژوند شي، ګناه پرېږده، ګناه پرېږده، ګناه پرېږده. ته ګوره څنګه برکات راځي. دا د الله قانون دی چې د الله لپاره د یو څیز پرېښود، الله د هغې نه غوره درکوي. ګناه پرېږده، د هغې په بدل کې الله تعالی ښایسته ژوند درکوي. ځکه ګناه کې نحوست دی، ګناه کې بې برکتي ده، ګناه کې سپېروالی دی. نو د ګناه په پرېښودو کې څه دي؟ برکتونه دي، راحت دی، خوشحالي ده، اطمینان دی، او دې کې د الله رب العالمین د رحمتونو د نزول سبب دی. زما محترم ورونو دا یاد ساتئ. نو ډېر کله ته دا شی کېږي. بل بعضې زنانه هغه را لګېږي دا نیل پالش استعمالوي، نوکانو باندې چې کوم لګېږي، او دا تاسو ته پته ده یو چلکه دا جوړېږي، د دې نه چلکه تې جوړېږي.
هغه پوستکي غوندې جوړیږي نو د دې چلکې د لاندې وبزي نسی کنه وبې ایسارې کړې ځکه هغه داسې یو کیمیکل دی چې هغې نه باقاعده چلکه جوړیږي نو چې کله د دې د لاندې اوبه نه ځي نو زمونږ دا خور چې کله اودس کوي زمونږ دا مسلمانه خور چې کله غسل کوي د دې اودس وشو غسل یې وشو نه ځکه په اودس کې په غسل کې چې یو ځای وچ پاتې شو دا غسل او اودس نه دی شوی د کومو د په اودس کې چې د کومو اعضاو لمدول فرض دي پای کې لاسونه اول نمبر باندې دي او پای کې نوکان دا لمدول پکار دي نو زنانو پر نکریزه جایز ده خیر دی که ته غواړې زما نوکان دې سرې نکریزه ولګوه کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې زنانو ته امر هم کړی تاسو لاسونه سره کوي نکریزه ولګوئ نکریزه جایز ده هغه داسې یو رنګ دی چې نه چلکه جوړوي نه څه مقه چمړه دي د همغه نوکان دي اوبه مخلي هر څه ښه مزېدار نو چې د یو زنانه اودس ونه شو نو دا زنانه مونځ به څه وشي اودس او طهارت خو د مونځ دپاره څه ده کونجي چې کونجي نشته تاله کولاویږي مونځ نه کېږي هسې به ځان ستړی کړي نو چې کله د زنانه مونځ ونه شولو نو دا خو نعوذ بالله د دین ایمان لاړلو په دې وجه باندې نو په دې بنا باندې د دې داسې خاص دغم نه دی ښایست هم نه دی چې یو زنانه راولګېږي او هغه لګیا دی دا نیل پالش لګوي د دې نه د ځان وساتي زموږ خویندې ځکه دې کې دغه شرعي نقصانات او ضررونه دي او دغه رنګه دا هر زنانه چې کله په ځان باندې ډېر میک اپ پورې کوي نو چې کله په دې باندې د قصد هغه خپله ځواني جوړوي که نه حالانکه د انسان د عمر یو حد دی چې کله هغې نه واوړي بیا هغه د ځوانۍ ښایست بیرته راواپس کېږي نه بیا نه راواپس کېږي ایو شاعر میری خواہش ہے میک اپ سے مثال حور ہو جانا مگر ممکن کہاں کشمش کا پھر انگور ہو جانا دا یو زنانه دغه په باره کې ویلي و یاره زنانه وایي چې زما دا خواهش دی چې زه میک اپ وکم او ځان نحوره جوړه کړم خو تاسو چېرته دا اورېدلي وایي دا خو ممکن نه ده چې د کشمش نه دې بیرته انګور جوړ شي اوس کې نه بیرته انګور جوړېږي اوس کې خو بس چې ګونجې شو خبره ختمه شوه چې نور مروالو نو د انګور هغه تازګي ته ختمه شوله دا بیرته انګور نه جوړېږي نو په دې تپلو مپلو باندې بیرته زنانه څه ځوانېږي نه خو که هغه څه ناسه ډول کوي د شرعي حدودو کې دننه دا ولې جایز ده خو د شریعت حدود دې نه ماتئ د شریعت حدود دې نه ماتئ هغه سټایلونه په لباس وغیره کې دې نه کوي چې کوم د فاسقاتو د کافراتو د نافرمانو زنانو کومې طریقې دي د هغې نه دې ځان وساتي بل یو سټایل دی زموږ په دې معاشره کې بعضې وخت کې خو بعضې هلکان په دې مصیبت اخته دي یو نوک به غټ پرېږدي داسې هلکان هم کتلي زموږ یو ملګری په سکول کې هغه به د غټې ګوتې دا نوک غټ پرېښول هر وخت یې به پکې خیرې راجمو ځکه هغه صفایي هم دونه نه کوله خیرن شانته و نو هغه به دا نوک پرېښی لکه دې کې څه کمال دی بس چې ورته مې وکتل خندل به یاره دا زما شوق دی وایي دا څه شوق دی دې کې دوه نقصانات دي یو دی د شریعت مخالفت وکړو د الله د نبي حکم دې مات کړ دویم دا د تشبع کړله د چا سره د زنده سرو درندګانو سره درندګانو له الله پنجې ورکړی دي څه ورکړي پنجې دې دپاره چې ښکار پرې وکړي یو شی پرې راونیسي ماتې کړي نو ته خو څه ماتول نه کوې که نه ته هم چېرته شرمخ د ځان نه جوړی نو دا ناروا کار دی د دې نه ځان ساتل پکار دي ډېرې مسلمانانې خویندې دا د خپل نوکان یې سم لوی کړي غټ غټ نوکان یې جوړ کړي لکه ته به چېرته شیشه کره روانه ده داسې یو مصیبت یې د ځان نه جوړ کړی او په دې باندې ورته ځان ښایسته ښکاري دا خو څه ښایست نه دی دا خو د فطرت خلاف کار دی تشبع د کافرو سره ده دا او ما راته حدیث ویلو من تشبه بقوم فهو منهم او بل دا تشبع ده بالسبوع د درندګانو سره تشبع ده او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی 5 من الفطره پنځه کارونه چې دي د فطرت کارونه دي بل روایت کې راځي الفطرة 5 د فطرت کارونه پنځه دي الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الآباط دا پنځه کارونه نبی علیه السلام په دې یو حدیث کې ذکر کړي یو هغه د فطرت کار څه دی الختان سنتګري ده ماشوم دی ستا په کور کې ماشوم پیدا شو الک هغې له سنت وکړه سنتګري دیوانی شریعت امر کړی دی او دغه رنګه بل هغه دی والاستحداد چې کله انسان ځوانۍ ته ورسي او د نوم نه لاندې کوم ویښته د ده راځي په عانه باندې دا به لرې کوي او بل حدیث کې راځي وقص الشارب
او کم ویخته چې ستا د سکلو په وخت کې د بریتو په اوبو کې لګېږي د سکلو په لوښي کې لګېږي دا به لرې کړي د دې شونډې نه بره دا لرې کړي. او دغه رنګه بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وتقلیم الاظفار او خپل هغه نوکان قلم کول نوکان کټ کول دا فطرت خبرې دي فطرت انساني سره برابر که کافر می خو چې فطرت روغ هغه دا کار کوي فطرتي خبرې دي دا انساني خوونه دي دا مطلب. او اسلام به موږ ته ډېر تاکید کړی دی. بل ونطف الآباط د ترخونو ویښته دا وښکل او لرې کول. او څوک چې د دې اصولو پابندي کوي په دې کې صحت هم دی په دې کې صفایي او نظافت هم دی. او ناشنا خبره دا ده چې په دې کې د انسان د سړیتوب کم قوت دی دا برقرار دی. عجیب خبره دا ده چې دا هم پکې الله رب العالمین د برقرار ساتي. دغه رنګه بل حدیث کې راځي 10 من الفطره بل حدیث کې لس د فطرت امور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي. په هغې کې ذکر کړي قص الشارب خپل دا برید کمول او بیا فرمایل و اعفاء اللحیه او ګیره پرېږده او دا ګیره چې ده دا راوږده بیا د دې حدود حد په شریعت کې نه دی مقرر شوی دا به څومره راوږدي خو د یو څلورو صحابو نه دا نقل دی چې د قبضې د هغه اندازې نه زیات کم ویښتۍ خیر دی که دا واخلي خو د دې نه به زیاته نه کمې ځکه چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه عبدالله بن عمر رضی الله عنهما او یو دو نور صحابه د هغې نه نقل دي چې هغه هم د عمرې په ټایم کې کله به چې لاړ نو چې د قبضې نه به زیات کم ویښته و هغه به یې واخسته د ګیرې. شیخ البانی رحمت الله علیه خو ته واجب ویلی دی کې لږه سختي کړې ده چې بالکل د قبضې نه زیاته ګیره به نه پرېږدي هغه وایي خو دا خبره خطا ده ځکه نبي علیه السلام فرمایي پرېږدم داسې او که څوک یې خامخا اخلي نو خپلې قبضې په مقدار باندې دی واخلي دې نه زیات ویښته اخیستل دا نه دي پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو په دې باندې امر کړی دی. او بل والسواک مسواک استعمالول رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک به وی داو چې کله به موی کور ته را داخل شو بیبیانې وی د مؤمنانو میندې امهات المؤمنین رضی الله عنهن وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې څنګه کور ته راننوته مسواک به د ژبې په اړخ باندې پروت مسواک به یې کوه لګیا به دومره به اهتمام کو. بعضې صحابو په باره کې راځي چې دا مسواک به په دې غوږ کې ایښی لکه هغه ترکاڼ چې هغه غوږ باندې څه ایښی پنسل ایښی تیار دغه شانته هر وخت چې به اوزګارېده مسواک به کوو دا هم د فطرت امر دی. بل واستنشاق الماء او اوبه پوزې ته راښکل په وخت د اودس کې او په وخت د غسل کې خو نبی علیه السلام فرمایي چې کله د روژې بیا به احتیاط کې بیا په کار داره چې ته اوبه ډېر را نه کاږي هسې نه چې تیرې دي شي مرۍ له لاړې شي او تیرې روژه دې خرابه نه شي نورې اوبه به راکاږي دا صرف داسې نه دی اودس لکه د مونږ خلکو ډېر خلکو دا غلطي ده چې به تش دا چلو کې لکه دا پوزه لمده کړي نه صرف پوزه لمدول چې وی دا خو بیا د مخ په انځلو کې راځي که نه لمدېږي مخ چې انځي پوزه لمده شوه که نه دا دننه اوبه راښکلي چې دې ځای ته راورسېدي هډوکي ته دا پوزه یې لږه ترخه شي او بیا به یې کلکه سوڼ کې ای ته استنثار وایي سوڼولو ته. او امام بخاري په دې بیل باب لګولی دی او عجیبه خبره دا ده چې دلته ډېر ګندونه اوس دا کرونا وایرس چې راغلی ډاکټران وایي دا د 4 ورځې په دې پوزه کې پوزې نه بیا وروسته ورو ورو مرۍ او بیا لاندې سینه وهي او بیا پیپړې وهي عجیبه ده. اوس زموږ نبي کومه زمانه کې دا خبره موږ ته کړې ده چې یو سړی مسلمان 15 وخته صحیح اودس وکړي نو انشاءالله چې الله دې وایرس نه بچ کوي الله حفاظت کوي. دا پوزې ته به اوبه لږې راکاږي چې لږه ترخه شي او بیا به په تیزه باندې دا سون کې چې کم ګند دی چې دا راوځي دې نه معلومېږي هلته ګندونه جمع کېږي. بل حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې کله په چا شپه تېره شي شیطان د انسان په دې دغه کې چې کوم دی د پوزې په دې تندوړي په دې ځای کې هغه دغه کوي دا وخت تېروي دا نبوي علوم دي کې به خپل عقل نه چلی کوم ځای کې چې حدیث راغو عقل له به لته ورکړي دا به نه شیطان دې ځای کې څنګه ننوځي او دلته شپه څنګه تېروي. پیغمبر ویلي موږ پیغمبر ته چل نه شو ښودلی پیغمبر به موږ ته چل راښیي دا د نبی علیه السلام د نبوت علوم دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې څوک د شپې راپاڅېدو هم د پوزه سوڼ کې 3 ځله او که د شپې راپانسېد سار راپاڅېد د پوزه د 3 ځله کلکه سوڼ کې چې دغه اثرات ختم شي شیطاني اثرات دې ځای نه ختم شي. نو یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د فطرت امر ذکر کړی دی چې پوزې ته دا اوبه راښکل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا پکار ده چې زموږ دا اودسونه په سنت طریقه باندې. بل وقص الاظفار خپل نوکان کمول وغسل البراجم او دا خپل براجم چې دی دا اینځل براجم دا د لاسو دا بندونه نه دي دا کلک خاص کر دا په جمی کې وچ پاتې کېږي ستاسو خیال جمی کې خشکي وي دا به کلک کلک مګي چې کله اودس دې په جمی کې کو لاس دې انځل دا به کلک کلک مګي
دې دپاره او دا منځونه به مګي دا ګروتونه چې دا ځایونه وچ پاتې نشي. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ونطف الابط د ترخ ویخته دا لرې کول، وحلق العانه او زیر ناف چې کوم ویخته دي دا لرې کول، وانتقاص الماء او دغه رنګ استنجا په اوبو باندې کول. استنجا چې دا په درې طریقو راغلی. یو استنجا بالاحجار ده، مجلس کې علما ناستې ته پته ده، صرف په ګټه باندې یا په لوټه باندې ته استنجا وکړي. چې کله یو انسان ته یقین راغی چې او زما اودس صحیح وچ شو، دا استنجا شو. چې په لوټه یا په ګټه باندې د ځمکې چې کوم جنسي په هغې د صفایي وکړه، یا دې وخت کې ټیشو پیپر استعمالېږي. خو غوره ده د بهترینه استنجا چې په قرآن کې هم صفت راغلی د هغه کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول مسجد قباء ته تللی، مسجد قباء جو مسجد قباء ولو صفت الله سورۃ توبه کې ذکر کړی دی چې دا پاک خلک دي. تپوس شو د دې وجه څه ده، ولې الله دوی ته پاکان ویل؟ دوی په اوبو استنجا کوي. د اوبو استنجا غوره ده، صرف په اوبو باندې استنجا کېږي. او درېمه استنجا دا ده چې جمع بین الاحجار والماء وشي. دا به سړی لازمه نه ګڼي، ځکه په یو څیز باندې استنجا کېږي، یا صرف په لوټه یا صرف په اوبو. دا کافي ده، حدیث کې دا راځي. او بعضې انسان داسې چې لږ څه وهم شان وله راځي او یا ورته دا محسوس شي چې یاره ما به صحیح اودس نه وچ کړی، نو هغه د ورسره بیا اوبه م استعمال کړي. نو په اوبو باندې استنجا دې کې صفایي ډېره ده او دې سره د بدن نه بدبویي لرې کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو د فطرت خبره ده. دا راوي چې دا حدیث ذکر کړي، دا 9 څیزونه ذکر کړه، دا اوسه پورې چې ما ویلې. نو نبی علیه السلام خو لس ذکر کړي. نو راوي وایي ومصعب ونسیت العاشره، هغه لسمه خبره رانه هېره شوې ده، الا ان تكون المضمضه، مګر دا چې کېدای شي هغه به خولې ته اوبه اچولي. او دا صحیح ده، خولې ته اوبه اچول دا لسم فطرتي امر دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خولې ته اوبه واچول او دا به په خوله کې داسې وخوځې او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا خوله کنګالوله. نو دا د شریعت هغه فطرتي امور دي چې موږ او تاسو له د دې لحاظ پکار دی. زما محترم ورونو، دغه رنګه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره وخت مقرر کړی دی چې دا ویښته چې کوم د ترخ دی یا زیر ناف دی یا دا نوکان څو ورځو کې به دا اخیستی کېږي او څومره ورځو نه بعد دا ګناه ده چې ته زیات وساتې. پکار خدا رش دا هر هفته کې والې روزانه دې صفایي ګرانه ده، روزانه ویښته دا نوکان هم نه رالویږي او نه ویښته. نو په هفته کې یو ورځ خامخا پکار ده چې د جمعې ورځې دا بهتره. اسیم ته د جمعې د مانځه دپاره غسل کې صفایي کې، نو پکار دا چې ورسره دغه صفایي د ځان وکړه. هره جمعه ځان له دا صفایي کوه. او که دا نه نو آخري حد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې هغه 40 ورځې دي. حدیث کې راځي انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وقت لنا فی قص الشارب، موږ ته وخت مقرر کړی شوی په باره د قص الشارب کې چې موږ به دا ویښته به اخلو د بریتانو او دغه رنګه وتقلیم الاظفار او د نوکانو د اخیستو لپاره وقت، ونطف الابط او دغه رنګ د ترخونو ویښته اخیستل، او حلق العانه او زیر ناف ویښته لرې کول. د دې ټولو لپاره موږ ته وقت مقرر کړی شوی او د چا طرف نه؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف نه موږ ته فرمایلی چې دا به څومره الله تترک اکثر من 40، چې دا به نه پرېښودلی کېږي د 40 ورځو نه زیات. بل روایت کې راځي الله نترک اکثر من 40 لیله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته حکم کړی چې د 40 شپو نه زیات به دا ویښته او دا نوکان نه پرېږدئ زیات، یعنې دا به لرې کوئ د بدن نه. نو دی اخري حد دی. څوک چې دا نوکان غټ ساتي او دغه رنګه یا دا بعضې مذهبونو کې دا ده چې هغوی د بدن ویښته نه اخلي، نو دا یو ګندګي دا بدبویي پیدا کوي په بدن کې او د هغوی فطرتونه خراب شوي دي. نو موږ له پکار ده، زموږ اسلام ډېر ښایسته دین دی، ډېر ښکلي اصول د صفایۍ، د نظافت، د انسانیت، د فطرت دی موږ ته ذکر کړي. الحمدلله موږ له د دې اصولو خیال ساتل پکار دي. الله رب العالمین دې موږ په دین باندې صحیح پوهه کړي، بیا دې رب العالمین موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دی باندې مخکې ما خبره کړې وه د بدل نکانه حدیث کې من راغلی ده. وایي د موبایل د ریپیرینګ دپاره نوک ساتلی شي که نه. ما راته وویلې چې دا به کټ کې که خامخا ستا ته ضرورت یو لږ شانې بیا پرېږدي د دې دپاره پرېږده خو دا به کټ کې دا به اخلي داسې نه چې د هغه درندګانو په شانته دی غټ ساتلی د دې نه ځان ساتل پکار ځان له تاویلونه نه ګورې. صحابه کرام رضی الله عنهم بعضې خلک کوئی غیبت کوي یا زړه کې بغض ساتي نعوذ بالله یا دا غیبه دی نه وایي د داسې خلکو په زړه کې ایمان نشي راتللی دا یاد ساتئ. قانون دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث د بخاری دی حب الانصار من الایمان دا انصار صحابه دوی سره مینه د ایمان نښه ده. چا چې دوی سره محبت کو دا مؤمن دی چا چې صحابو سره بغض کو دا منافق دی پیغمبر ته منافق ویلی دی. د دې انسان په زړه کې ایمان نشي راتللی دا یاد ساتئ. او دا هغه منافق نه چې عملی منافق دا اعتقادي منافق دی. اعتقادي منافق دا چې د اسلام سره کار نشته دی. دی وجه نه موږ دا وایو د قرآن د ایتونو د حدیثو په رڼا کې دا موضوع ده دا مستقل وخت غواړي چې کم زړه کې د صحابو بغض راغو دې زړه کې د ایمان ځای نشته دی. اگر چې دی وخت کې د کافرو یا د روافضو چمچې به ډېرې خبرې کوي او هغې لګیا دی د ایران نه بوله زار مار راځي د هغې د ازمولو دپاره خو په صحابو چې د غیرت ونه کړو والله که ایمان تېرې کړي د دنیا نه یاد ساته د صحابو سره به محبت کې د صحابو به قدر کې په دې ټوله دنیا او کائناتو کې د دین اوچت خلق نو په ټولو امتونو کې ځکه الله رب العالمین چاته مرګري کړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړه او هغه له په ملګرتیا کې دا ور نصیب کړل. بعض خلک وي د خپل مال د وجه نه تکبر کوي په غریبانان باندې تیز اوازونه وبس تکبر چې چام کړی دی دا الله ذلیله کړی د تکبر سزا صرف آخرت کې نشته بلکې د دې د آخرت کې د اور سزا خدا ځکه الله فرمای وای دا الکبریا او ردائی دا تکبر او کبریا الله دا زما صادر دی. الله اکبر چا چې دا زمانه راخ کولو انسان دی او تکبر کوي زبې ولا د اډو کې مات کوم او جهنم ته به وغورځم یوازې چې الله د اډو کې مات کی دا څونه عذاب دی چې ورته دی وام نه چې اډو کې د الله مات کی چې انسان د لدی وخت اډو کې مات کا څنګه بشي او چې الله د ماتای دا بل څنګه ماتای او بیا به الله اډو کې بوله ماتو او بیا به ور کې ورغورځوم جهنم په ور کې والعیاذ بالله. مال څه شی دی دولت څه شی دی نن شته او سبا نشته چې په دې باندې سړی تکبر کوي یا لوی کوي دا قمقل سړی چې په خپل مال باندې ځان ته دونه اوچت ګوري دا د احمقانو کار دی. قارون دا کار کړی سورۃ قصص کې واقع وګوره الله په ځمکه خښ کړه ما سره غټي خزاني دي او انما اوتیته على علم عندي دا زما مهارت دی چې ما دونه مال ګټلې الله وي په ځمکه مې راخ کړو دا خبرې زما بدی شي څوک چې په مالونو باندې فخر کوي بل ځکه الله فرمایي الهاکم التکاثر تاسو د مالونو ډیرولو غافل کړئ د الله نه د قبرونو نه غافل کړئ مرګ دې نه ير کړو الله دې نه ير کو قیامت او جهنم دې نه ير کو دا څه کوي او بیا الله فرمایي وي تپوس بدنه کېږي. بعضی کسان د خطبه په اخیری ټیم کې راځي او اول سب ته ځان رسیدا ناروا ده. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې مخکې راغی اول سب کې به کینی بیا ورپسې بل سب کې څوک چې څومره لیټ راځي به مقه ځای کې کینی دې دپاره چې د مجلس توجه خرابه نه کړي او د خلکو په اوږو به خپې نه راړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که ته په اور خپه واړې دا غوره ده د دینه چې په اور خپه واړې دا بهتره ده د دینه چې د مسلمان په اوږو خپه اړې او بیا مطلب لیټ راځي او دې ځای ته ځان رارسېد سیمه کوه چې دا ځای دې خوښي وختي راشه که نه نو ستا حق دا دی چې کوم ځای ته راورسېدې هملته به کښېنې که خطبه شروع وه 2 رکعته به وکړې مختصر نبي علیه السلام فرمایي دي کې به اختصار کې بالکل واړه صورتونه به وي او زر به بیا کښېنې خطبې ته به متوجه شي. نو د دې هغه حدود رعایت پکار دی. یو 2 سوالونه نور هم دي خو د هغې وخت لږ زیات دی نو انشاءالله به را روانه جمعه زه ذکر وکړم ځکه بار نه یو ملګرو یو 2 ملګرو را لېږلي دي او انشاءالله بله خطبه کې ویم صفونه برابر